څومره کمال کوي او څومره یې په ګرانه راوړي دا په لاسونو کې چې څاڅکي له بارانه راوړي زما پتلو باندې زما د بچو دا کیفیت هم راکوي رخصت او هم لاس تر ګریوانه راوړي. السلام علیکم ګرانو ملګرو ګرانو اوریدونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری بسم الله خان فکرمند یم. خدای دې وکړي چې ټول اوریدونکي ټول کتونکي راته روغ جوړ او خوشحاله وي. دا یو غزل دی دا در سره شریکوم چې څومره کمال کوي او څومره یې په ګرانه راوړي. څومره کمال کوي او څومره یې په ګرانه راوړي دا په لاسونو کې چې څاڅکي له بارانه راوړي زما پتلو باندې زما د بچو دا کیفیت هم راکوي رخصت او هم لاس تر ګریوانه راوړي. زما پتلو باندې زما د بچو دا کیفیت هم راکوي رخصت او هم لاس تر ګریوانه راوړي. داسې خو ډېر دي چې دعوه کوي اسمان ته د تلو داسې څوک شته چې یو څو ستوري له اسمانه راوړي. داسې خو ډېر دي چې دعوه کوي اسمان ته د تلو داسې څوک شته چې یو څو ستوري له اسمانه راوړي. زه به یې دا احسان تر عمره یاد ساتمه که راله څوک ستا تصویرونه تر زندانه راوړي. زه به یې دا احسان تر عمره یاد ساتمه که راله څوک ستا تصویرونه تر زندانه راوړي. دا هم زما د پښتنې سیمې بدبخته ماشوم دا هم زما د پښتنې سیمې بدبخته ماشوم دا چې په ولو ډک بوجونه له سامانه راوړي. دا هم زما د پښتنې سیمې بدبخته ماشوم دا چې په ولو ډک بوجونه له سامانه راوړي. ساده سړی دی په لغاتو باندې نه پوهېږي غزل ته ځکه فکرمند ځمکه اسانه راوړي. څومره کمال کوي او څومره یې په ګرانه راوړي دا په لاسونو کې چې څاڅکي له بارانه راوړي. زه به یې دا احسان تر عمره یاد ساتمه که راله څوک ستا تصویرونه تر زندانه راوړي که راله څوک ستا تصویرونه تر زندانه راوړي.